الله تعالی به خیر دی چې ناظم صاحب راشي نو ناظم صاحب راشي خیر ده یا غف لګو ورته یوه خبره مې وورو و په کاغذ یې ځان ته راولیکو خیر دی د عزت دپاره راته ودرېږو بهادر بل په الیکشن کې راته په مقابله کې ونه درېږو ناظم صاحب د الیکشن مقابلې نه یو راغلي نو یې بیا د خو ته په چو باندې تورې قوه نه څښم ناظم صاحب زمونږ د دې علاقې کارونه به ته کله کې د الیکشن نه مخکې خو د دونه غټې غټې دعوې کولې زه به دا کوم زه به هغه کوم دا کارونه به مونږ کله کې نه یوازې تاسو مو ټینارو کړي دي چې په ما پسې دغه دارڅو نور چا پسې لاړ شو وزیرونو پسې لاړ شو چې د چا په جلسو کې زنده‌باد مرده‌باد چغې ویلې زمونږ په تا پسې زنده‌باد چغې وایي اوس دغه راکښه چې کټرو تروپر تاسو ټول زه پېژنم په خوله باندې زنده‌باد و پړه کې مرده‌باد چې کټرو جی ناظم صاحب دغه خلکو ته د اجرې نه بار د تلو لور وښایه هسې د تلو لار وښیه تر څو یې زموږ کارونه نه کړي موږ دې اجرې نه نه ځو دی خو نه ځي سپي مې بسې کړه سپي خو ده دی جي روباسه او ته وایه چې ایمرجنسي ده ورته غلی شه مونږ کله سپي کوم نه چې ته تو کوې د کور مالک سپي مې واپس راغوښتل چې دوی تا له وټونه ولې درکړي دي هغه مطلب مې دا دی چې دوی تا له وټونه ولې درکړي دا مخالفه پارټي وه دا خبره رسنۍ وه ورکه نو ښکوري هغه په شو څه شو سدي هم پشا بوجا رونا پشا اچھا ته کریم بیبي جی زما به دې سر ها ها داسې کې ګوره एकदम کنه نو زما په سر یې ږدي نو ته ونه ویل چې ته ما په سر کېږه دې خوا یې کېده پته نشته چې د ناظم لا څه شی ساتلی دی او پته نشته چې ناظم لا څه شی کړی دی څه دې وویل زه یو ځل خبره کوم که اورې واوره که نه اورې مې اوره د دې غوږونو علاج دی وکړه زه ګورې دماغ مې ته خرابېږي توبه خدای توبه د لیونو اوسه دماغ خراب کړي مړ ته خو له خبره نه پوهېږې وی دا خو مې د چارسدې بابو ده هلو بابو حساب دی کوچای څه شی دی زمړې ما ته دومره په مینه اواز وکړو چې کوچای او ته وایې چې څه څه ته وایي نو څه شی ووایم ګوره نه چې کار کوم ولې دا څه کارونه نه کوم دا څه اوسګار کوم هی کاش چې زم د بیبي په شان کې وې څومره به ښه وه کاش چې زم دغه په شان وې د ناظم په شان وې نو ښه به وه پرېږده مړې کار کوه سړیه بیبي په شان وې بیبي په شان وې کار کوه څه وه خواره نه کیسه لږ صبر وکړه ته ګیمه ښه بمبا دا خو یې په ټوټو توړلې ده خو زه بیا دې کومه سړی خو پکې ډګه واوره واچوي که واوره یې زما د کلي کمقلو خلکو د تېر شوي الیکشن کې چې کوم دی که نه زه د ناظمۍ دپاره نامزد شوی وم خو د دې حجرې مالک چې کوم دی که نه هغه ما سره دوکه کړې ده یوازې کټرو او هغه ناظم شو او ځای په ځای پرېغوستو یعنې ما سره یې کاجي کړې ده دا څه چل دی چیرې دا څه کوکې وایې څه چل دی تو سره ما کوچي کې را کړې ده تا نه یادومه ناظم شاه د عوامو نه په شا مو نه یادوي او ته ما ته ده ووایې چې دا ته پکې لاس وکړې که نه د غوږ دا شا ده له ووامه څه شی ولکه دا ناظم خان ناظم دی که نه بل پکې لا کوم ناظم راغی
ناظم دی ناظم خو اصلي دا دی راشه دی خو ناظم سي لږ راشه دې ته ناظم وایي سړي ویم دا ته ناظم صاحب تا چې تېر شوی الیکشن وګټلو که نه نو قسم په خدای زه دونه زیات خوشحاله شوی وم که نه چې د خوشحالۍ د لاسه مې دونه ګډلي چې زه تا ته ویلی نه شم لکه داسې لکه راځئ چې کار ګډېږي که نه نو دا موږ څه لا ویلوړ یو ارڅاپې سردے باٹو کنو ناظم دسرے کی گنا اور کیا ادھر کا بوڑھا ستڑے دے دا بوډا دې چلو یا نو باندې هغه نکوي هغه نکو دا نه یادوم دا یادوم دا لیونی دې سړی ته مې بس کار کوي لیونی دې پرې دې موږ د ګډا د میټ پورا کو ګډا د میټ موږ پورا کو تا دې ګاډو مې پورا کړ او زه دروم مې دې بولو مې پورا کو تایلو لولا ولا موږ د ګډا بیا چې تا چلیو واخده خده وافدانګي څه چل دی او دا څه چغې شروع کړي او نه دا بدرنګ لري چاته ویلي هر څوک بله نومه پیژني ښځې اوازونه مې در کول نه اړتیا خو چې بادرنګه مې درته ویل که نه نو څنګه یې رومنډه کړه تا خوله دې په واک کې کا ګوره ته ما ډېره ښه پېژنې مو سره مې ډېر بکوس نه کوې ته مو هم ښه پېژنې نوزیم یم نوزیم چې کادو کاریلا نه یم د خلکو دپاره به ناظم زما دپاره صرف ناظم شاه بس ته ویل کې بس خلوله وکړه مو پم کا ته ویل څه درومه لږه ټیکوله روړه ډېر صاف وږی شباله درومه تم درومه ورشه لاسونه ووینځه کوچې سپېرم په دې وخت ورته لاړه بالو شیادی دادا پہ تجبر پسند پدے جنگ پسند نمائی کہوے چینگے بیخو انا خليك انا الله خو دې ډېره خوشحاله کړه خیر خدای کنه نن راته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي څه خبره ده خبره ته کومه که نه مړې چې ته ما دومره خدمت کې نو دعا به ته نه کومه ای قربان د خاوند خدمت خو په ښځې باندې فرض وي که نه کوچه جانې نو په دې خبره خو مې خوښ یې کړه ای ته زر چې وس که زه بیله ورسمه که ناوخته سو بیا به راته کارېږي یاره په ایمان کې مې د دې بیبي د خدمت په تا پرېږدو چې خو د به څه چلو کړو یمایې چې دا بیبي ستا نوکر وې که نو ټیک بیبي ویم څومره خوند به یې کړی ویم ای غم په سا زه هم ویم چې ته خان وي هغه ستا نوکر به څومره خوند به یې کړی و مړې د قسمت خبره ده نور چې درکړم زه به ته ورځه ته په شا باندې ځان رسوه ځان دا وارې ځان ته پکې بخ مسوق د قسمت خبرې دي والله کې کوی دي زه لاړم ده ځه ورځه जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी असं सोच रहा भाई सोच में दा का होलो शिलावर सिंह इधर तीरी दगल इलेक्शन बिया पर सर बंद रोक लो बताओ खान जी इंशाल्लाह दे पेरा बिया होगा सिंह भी गाठू कि दगा खलक मुगला उठना रोन किनो बिया बेच काऊ सब को कतुमरा यारेगी दे पेरा इलेक्शन तमाम द्रवा
څه الیکشن ته تو دراوم دغه خپلې مشهودې لرې کتلې دي ولې زما په مشاهده څه چل شوی سکاټرو مړه دغه مشهودې له څو کوټونه نه ویر کوي نو تا له هم څو کوټونه نه درکوي چې څوک حجرې ته راشي راته وایي سپي وپسې کا خو سپېره ساړی یې و سپېرې خبرې کوي اها چې یوه جلسه ته حکم که نه نو ته کسه چې دغه خلک مو لوټونه څنګه نه روکوي ناظم صاحب لیوني شوي به وي لیوني شوي نه لیوني دي همدغه سیاسي لیډرونو ته په جلسه کې دوه خبرې خواږې وکړي همدغه خلک بیا وایي چې زنده‌باد زنده‌باد اها ته ارڅه په دغه خبره تو سره لږه مشوره کړه ارڅه نادم شاه نادم شاه نو د مورونو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت وښکو او د مو جلسې له تاسو روغلو ډېر خوشحالېږم د زنده‌باد نارې نه وای د مرداباد نارې وای نو انشاءالله تعالی که خدای پاک زه کامیاب کم نو د تاسو کم پاتې کارونه چې دي هغه ټول کوم تا کلی کې کړي څه دي چې پاتې کارونه خیر دی خیر دی دا دلې چې وګټم که نه د تاسو چې کم پاتې کارونه دي هغه مو کم او یوه خبره مې ور و چې د تاسو دپاره د ما د حجرې ګېټونه ایني ټایم کولاو دي هر وخت ورتلی شئ سپي راپسې کې ها نه تروپر نه زه به ټول سپي درې کم کوم سپو نه چې تاسو ډارېږو سکه اوس به انګریزي سپي راولې نه 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 تاسو خو د مورونه یئ او انګریزي او دیسي سپي هیر کو خو کسو تا د الله خپل رور هیر نه کو دا قیمتي اوټ به مو لرو کوو اوټ خو درانه په سترګو مو نه لیدو ولې یې په ټماټرو ویشتي زه د کاڼو ګزارونو غي در باندې نه دي کړي دا چې فریادونه کې خدایه غرق کا غرق شي په غوسه کې د ټماټرو ګزارونه لګالې کوړي وي د کوړي وایه دې وایه لوسرو کا وایه خدایه وایه وای ټول بدن مې تک شینده وای کوچای و کوچای اجي بيبي جي شابه کنه دا زهر پخېږي کنه اوس په خان د جلسې نه راشي روټۍ بغواړي بیا بل څه جواب ورکوم اے بيبي نو جاسه وکم ور مې واپس کړ د ځان ور پسې کما ځان لمبا کما خو دې سینه په خسې دنه بیا جوړم اے تا ما سره نه غېږي ولا بیبي جی دا مورې چرته کې سدي ټماټر دي په جلسه کې د په خاون باندې د ټماټر او سمه بمباریو چا ولا یو ټماټر می راغونډ کړی دی ګوجه کې مې دل وروړو څه خان خلکو په ټماټرو وشته او کنه باندې اوس دعا کوم چې بل ځل په جلسه کې خلک په الوګان ولي کنه په ایمان چې هغه ټول الوګان هم دل وروړم الوګان خو ډیر یاد کړی څه دی وی نو سمې خو ستاسو فدی خبره مې وکړه په دې خبره کې بس رکشه توبه خدای ته دا فدی په خبره باندې نو سړی خبر کېږي نو عجیب غونډه کار دی مې راځه ماته دا غلطه خبره ورکوېږي نه ځار کومو چې د دې ټماټر په ځای ته په کار وستو نه خبره وا دا ټماټر ته دلته راوړل خو خپل کور ته به دې وړو کنه مخکې تاکسي ناظم صاحب دا خلک خو تا له اوټونه نه درکوي اورې همدغه خبرې خو زه په سوچ کې اړولی یم ګوره سل پیرې مې ورته ویلي چې ما الیکشن ته ودروه خو ته را چا مني غلی شه که تا ته ما مخکې ویلي چې دغه بشران یې نه دو دا د الیکشن نه که تا بیړکه وای خپل چودر سره پېښه دا وه ودرېدم ناظم صاحب دغه پوره مې کور ته ورسوله پورې
څه شي بورې دغه بوره کنه د ټماټرو بوره کنه خلکو چې په جلسه کې به وښتي کنه خو ایمان د تم کنه دانه دانه می راټوله کا هله ته په بورې خاندو کېږي ها دا څو ګره دا خبره ده نو ګوره ما خو ته د فېدې کار وکړم ته ورسره لږ تاسو کا ټماټر دومره ګران دي چې حد به تمام اسنه کا تو ګوره په دې غم پشا باندې سونه ګرانی تو ته لږ خپ غورو ګوره کنه نو ګرون به پېنه نو کار مې نه ده لکه تو پوشن او ها دغه غور کا تو څه خبره ده او کنه رښتیا وی کنه ولې راته په غور باندې وګوري نظر ماتي خلیشه مړه خاجي زه خو هم چې دغه غم پشا الیکشن ته ودراوه نو په دغه کې بوله ده چې پیدا ده دا پکې شته کنه نیکه چې ته نازم شي اډر بستا چلی او دستخط به ده چلی او ورکا خبره خو دې ځای نیسي نه تاسو د خپلو کې څه پټې پټې خبرې کوئ یاره ستا د فایدې خبره کوو کنه ورکا شابه شو نه رښتیا غم شو چې الیکشن لا دې ودراوم و نازم شي نو لا ولا چې ناظمي زه چېرته کوم مله د تقریر چل کوم ځای کې راځي دا تا تقریر کولو دا په خلکو په ټماټرو باندې ویشتي کېدای شي چې تقریر کوم خلک ما په پیټه کدوانو بیا به څه کوم ها خدایا پوکا مړه ها هیڅ کرونا خبره نه دو په چلچا کې په مو په خبره کاوه راشدا اوس ناروا وګوره نه زه تا نه یو تاسو کوم تا به مې یو خبره کړې وي به په چوکر اغشتي و را باندې کړی یې سره به څه کوم مړه باسي خبره نشته خو ځون جلسې لا تیار کا تاسو وګورئ ما ته خو ځان داسې ښکاري په ایمان دې ته چې لیونی به شم مکمل به لیونی ورو زما تقریر واورئ ښه داسې کار دی چې دې ځلې به ګورې تاسو خامخا ووټ ماله راکوئ ولې دا سم خلک مړه شو چې اوس به مونږ لیوانو له ووټ ورکوو ووټ به څنګه نه راکوو تاسو خدای بیخ وباسه ولې زه تاسو ته لیونی ښکارم څه دي وې انتخابي نښه به دې سي خاره خار زما نښه ده خر کم دی خار زه یم که نه په زما تصویر ته ګورې او ټاپه پې واښئ نه چې موږ تا له وټ درکړو ته موږ له ښه راکړې لاتې به در کوم که نه ورک شه مړه ته موږ ته وخت مه خرابوه ده بالکل وخت به ګورې نه ضایع کوو ښه زه بلې جلسې لمزمه خو ګورې که وټ ماله را نه کړو نو بیا به زه تاسو ته وښیم چې وخت خلک څنګه ضایع کړه ورکا څه چل دی وکړو هغه په شو کاغذونه یې جمع کړو کاغذونه واپس شو ناظم صاحب دا څه وایې کاغذونه واپس شو او ناظم صاحب اوس پکې دا شرط دی چې د چا چې خپل جایداد نه وي هغه الیکشن کې حصه نشي اخیستی اوس به څه کوو څه ووایم نیکم که څه څه کړو سهال سلیور خو بیبي که نه یو لار شته ته منې څه نه مانم ورکا لور راته وښیه صرف یو لار ده هغه دا ده چې خپل ټول جایداد خمپشا پسې ولیږه زه لیونی یم پوګل یم که دې موغ مې خراب کړي ته خوله یې وخله ټول چې دود غم په شو پسې ولیکه څه لا لیوني سپي چې چلایم اوهو ناظم صاحب صرف الیکشنه پورې ورپسې جایداد ولیکه چې الیکشن ختم شي نو واپس پې خپلې نامې ته واړې اډر به ستا وي او دستخط به د خمپشا وي بس ورکه دا خبره مې دې خوښه د مخکې وګوره نیکه زما به د ډېرې خبرې خوښې شي هغه په شو څه شو هغه جلسې تیارې کوي خدایا داسې ستړی شو بابا خاوند دې صرف الیکشن ته ولاړ دی پاسه څه کار کوه څه خان کېږي نه بیبي د سهار داسې خو مې په کارونو باندې خونه ډانګه شوه لکه د ما خورم
اوس په د غرمې روټۍ هم خورې نه هره خو نه تېرې پاسه د غرمې روټۍ تیاره کړه دا ما خورمه هاي 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 نخرو ته لا ګوره خدای پاک ستا ورکړدن چا له څه ورکړي سهار سي غرمه سي ماښام سي خو د دې د خېټ ډک نه سي زه روټۍ ورته تیار کړم والدې غم پاشا زنده‌باد غم پاشا زنده‌باد غم پاشا زنده‌باد اړولو ما دا خبره کوله کنه چې دې ویم کنه څو یم یا څو یم نو خان دې کنه مړه نه سړی دی په ایمان چې ټک کار سړی نه دی او خوش سړی دی وای کنه نو څو یې راکو چې ویډیو نو کال مړه ما غوري زما خبره ته وکړې مړه دا کوله نه ده ته به نه سوارو دغه لنګره ده او دې بریته ته وګوره کنه لا بریته نه سم ته به سپلای پیړ مال زه خو یم چې بیا چلته مو ګورې کنه مړه په خښته ویلې سم دا سر ولا ماته ولا نور په نه راځي نور په کې څه څه هیبونه دي راته چې وخت پکې وته وي مال غم پاشا ستا انتخابي نښه څه ده ادما انتخابي نښه ده کنه چنډه خاله چنډه کړي هغه وګو کې هغه باندې چاپه نه کوي ډېر زموږ بخاله 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 غم پاشا زه مې د تو خوښ شم مړه تو خو د په شرمونو وشرمولم په شرمونو نیکه دا سره مې کار دی نو څه کار دي ته ما کوی کنه چې څه کار دي بالکل ما ته ویلې چې ها څه دي ګوره نیکه چوټونه وګټې زما یو مسله ده هغه به راله حل کې ولې به درته نه حل کومه مسله دې راته ووایه زما کور د ستنې نه ډېر لرې دی او د تار غم به هم راله کې مړه داسې دومره ګرانه خبره خو نه څلور خو به درله واخلم داسې کار وکړه دلته به څلور ستنې ولې یو څلور ګونټه ولوله همه کلي جامې وې پې ګنډي نه نیکه ته پوه نه شوې زه د جامو ستن او تار نه یادوم د بجلۍ ستن او تار راته یادوم د هغې غم به راله کې نه زه ته یو تپوس کوم ولې دا د بجلی مشر زما نیکه دی او که زما پلار دی چې ماله به ستن او تار راکوي عجیبه خبرې کوې سړیه نیکه تیار راغلي دي وګوره وبې وله دا راغلي دي بس په خپله مې د لوله کوي دې سره زمونږ ورسته کار نه ښه او کنه ځان پوه کا او اوټ خو به ماله خامخا راکوې ګورې داسې به اوټ درکوو کار به نه کې اوټ به درکوو د اوټونو نه مخکې داسې خبرې مه کوه دا بیا به نه کوم ښه بس دا توبه ده اوټ به راکوې اوټ به درله درکړم دا نه کله اوټ خو به څنګه نه راکوې اوټ خو به خامخا راکوې مړه دا سیاست هم عجیبه څیز دی دروغ په کارو ګناه نه ګڼلی کېږي راځه مړه راځه خېجه دې خوا یو غم نه دی مړه خدای دې مې کامیاب کړي نو السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام ارڅه تړای ماشه تړای ماشه ښه نو دا ماله مخ لکه د لرګي رېګمول دا ما سترګې لکه د پیشو دا ماله برېت چې کوم دی دا د سابلو پېڼ دی او دا ماله کوله چې کومه نو دا د نسوارو لنګرې نو تا راته چې څه ویلي وو زما خبرې مې مچو کې تا راته ما پسې خبرې کو مې بس ټیک ده نو موږ ټوله یو چې مو پسې خبرې کوئ موږ ټوله دا نه ویلي چې دا موږ ناظم صاحب دا ته څه کې سړی رضاکه دا دومره خرچه دې پې کړې ده دا خرچه به د کوم ځای نه راسر کې غم پاشا
ولکه د سره خبرې کوم غم پښه نه د تیز سر زه تا نه خپایم ګزار دې راکو ته وایې کې کسا ته خو مړه ها ته خو لیمون یو سپین نوکار یې تا څنګه خفه کولی شم مړه ها پخلو شه که نه یور شه که نه کسا مینده ته تکم ولکه د سره پخلا شم ول څنګه کې ته ول څنګه کې ولې خیر خو چې ګزار دې وکړو ټیک ده اوس پخلا کېږم خو په ایمان درته وایم که نه چې په خپو دې راته زور نه کړې په والله کې زه پخلا کړم پخې سم مړه हमारे बंदला जोर कम पखलो पके इलेक्शन की څنګه بس خپایم ته نه صفا خبره کوي په ایمان چې بل چا سره به مې اتحاد کړي صفا خبره کوي که سام چا سام کنه خلوی ته نه کړنو بوزم ولته خدام سکه نه کا دول چې دا ته په سې کلی ما څخه کار نه کوي یاره وای کسا ته کولنه لورشه او چې پاګهګا او خستال ووم پاګه ولې نه ته ملمانه را روان او هول مون نشته دا خو دا غنه هم پښوره پوره را بندوباس کاو نه فرشته وي رښتا وي کنه مړه چې زما د فرض دا بندوبست کوي کنه په ایمان د ته کنه الیکشن څه چې ولا چې تو به تم نه دته وتريږي راځه ورته الوا د فرض لږ سم زور خو کوه که نه بیبي جي څه دی څه چل دی چې داسې وترې لږې مزېدارې چای او حلوا به پخه کړي ولې میلمانه دې څه نه مړې مېلمانه څه کوي نه خو د ما دپاره ویل چې چای او حلوا در باندې خورم دا په کومه خوشحالۍ کې دا د اوټونو په خوشحالۍ کې ها د اوټونو په خوشحالۍ کې ها هو که نه ها ودرېږه چې اوس خو یې دا لږ خوراک وکړه داسې کړه دا زما خاوند دی چپ او ته هم غلي کښېنه که دې په ځان را باندې کړو غمپسه نه زما خطا څه ده ما ګناه څه ده صرف د چای او د حلوا مې درته ویلې به په ما باندې ګزار وکړي څه تا زما سره نېغېږي څنګه ودرېږه زه درپسې ناظم شاه راولم اوس یې درپسې شروع کړه ما باندې ګزار وکړو ما باندې ګزار وکړو نو څه چل وشو څه دنیا ورو راشوه چې ګزار یې وکړو راځه ورکې یو دوه غره باندې نور مو ما ته نېغېږي څنګه باسته ساړی څو وغړولو اوس به دا غوسه توګه کنه پړې زما هارون هوښیاندو زما دا خبره په کولو غوږونو باندې واورئ تاسو لا ستاسو دا رور راغلی دی تاسو به ګورئ دې ځلې اوټ ماله راکوئ تاسو مخکې خپل اوټونه ضایع کړي دي تاسو چې ناظم شاه له اوټ ورکړو نو ناظم شاه تاسو له څه وکړل تر اوسه پورې خو ګورئ دې ځلې به خپل اوټ بلکل نه ضایع کوئ او دا اوټ به دې ځلې تاسو ماله راکوئ او ما به کامیابوئ بیا تاسو ګورئ چې زه تاسو دپاره څه کوم واورېدل که نه لاسونه خو پړه کوئ که نه او دا صحیح ده چې لاسونه نشي پړه کولی صرف د بې اواز وکئ ځه زنده‌باد زنده‌باد پاشا خان ناظمي یو ځل بیا مبارک شه خدای دې وبخه خدای دې وبخه تاسو ټول خدای وبخه نوم خو دې غم پاشا دی د خلکو کارونه شاته نه کي نو مړه ولې شاته کوم
تاسو ټول بالکل فکر مکو ان شاء الله تعالی. اوس خو ماته خدای پاک دغه ناظمي راکا او ته اوس ګوره چې زه تاسو خلکو دپاره څه کوم. هغه زما نه وړاندې چې کوم ناظم و مړه څه غل و دا یې ناست دی دیګي ته وګوره سم دیګي ښکاري. وایم ده خلکو نه پیسې به هم والي غلا به هم د خلکو نه کوله خلکو نه به جایدادونه هم نیول. خو زه به دا کار نه کوم. ما باندې الله تعالی ډېر لوی فضل دی ماله الله ډېر څه راکړي دي. به دا جایداد او دا پیسې زما دپاره ډېرې دي بلکې زما د نوسو او کړوسو دپاره هم ډېرې دي. او تاسو دا یاد ساتئ چې زه تر څو پورې ژوندی یم که نه ستاسو کارونه به کېږي انشاءالله تعالی. غم بچاخه غم بچاخه غم پشا الله دې خوشحاله ساته ډېر ښه سړی. غم پشا غم پشا مخامخه مخامخه دا بابا بیا مخام روښانه راشه ښه. ها وړکیا نو زه خال یم ها زه دیګونو والا یم ها. ولې بد مې ویل دیګونه والا نور څنګه او غلا خو دې کړې ده خو ټولې دنیا ته ټول کلی خبره دي. ها د مو پیشو مولا میو او تا څه ویل چې دا جېدو د مو د کړوسون ډېر دی. چلا دا جېدو ستا د پلور دی. نه نو دا جیدات ته ټول ما پسې پخپله نه دي لیکلي پخپله همدا لیکلی ما پسې. نه نو دا څه ګرانه خبره خو نه ده. اوس به درنه په دغه ټکي به درنه واپس وکړم. نه نو څنګه به یې رانه واپس اخلي. ولې زه تا ته سرخوږی لیونی ښکارم چې ته به مانه جیداد واپس اخلي. ځکه نرشه ته خو یې مانه واده. زه ټوله ستا جیداد نه زه ټوله خپل جیداد یادوم. نو زه خو ما ستا جیداد یادوم که نه. ولې تا هغه جیداد ماله نه دی راکړی چې یو ځل څوک چاله جیداد ورکړي هغې ته ګورې واپس نه اخلي. او سکرټرو دا څه وایي؟ ډېر ټیک وایي. زه سکرټري یم د ناظم صاحب او اوس ناظم صاحب دی ته نه. ګوره سابقه ناظم صاحب او سابقه خانجي ښه په غور زما دا خبره وره ته چې ناظم یې زه ستا نوکر تا خو منې که نه. اوس چې کوم دی زه ناظم او ته زما نوکر یې ځکه چې دې ټول جایداد زه مالک یم او ستا ښځه چې کوم ده بیبي چې ورته ته ویې که نه او موږ به ورته بیبي ویله. اوس به هغه بیبي زما د ښځې نوکر یي که دا هم خوښه یي دا نوکریان د دواړو خوښې یي چې ته به اجره کې نوکري کوې او ښځه به زما د ښځې نوکري کوي خو ښځه به ټیک ده تاسو دلته اوسېږئ او که دا نه منئ نو به وځئ وځئ خالي کې د اجرم او دغه کورم تښتئ او زه ورغوئ په ایمان درته وایم که نه مکمل دیګي ښکاري او زه چېرته چاته دیګونه پخوه دیګو. دا څه وایې؟ ته اوس مو د خپل کولنه او د خپل اجرې نه پره کوې. د پلار اجره دی دا دی د نیکه اجره ده دا اوس زما اجره ده اوس زما پوهېږو که نه. که د نوکر په حیث دلته پاتې کېږي نو خیر دی پاتې کېدی چې یعنې مالکي دی زه نه منم. اوزه درته وایم ګوره د ناظم صاحب خبره ومنه. تا سره نور څه پاتې دي؟ خپل ټول جایداد دې ده پسې لیکلی همدلته پاتې شه که نه چېرته به خبره ډېر بنیاد دي اوزه د هر څه د ستورې لوسه و ظالمه د محل نه دې په ډېران اړتولم او دومره ظلم څوک چې ورسره کوي نو غورې غار کړم تداول مه کوه لوس مه چلاوه. بس رديت خلقة بس جيبك يا رفاري وي دا څه کوي؟ راشه دا لاره وګوره. تا خو داسې ډول سینګار شروع کړی دی ته به وایې چې بیبي. ولې بیبي نه یم څه؟ بیبي ته به وایې چې د رښتیو بیبي ده. د رښتیو بیبي ده که نه؟ ولې ته پکې چک کړې څه؟ چې دا بیبي ده که نه نو بیا ته خو خان یې. نو خان یم که نه؟ ته پکې څه ګڼې؟ ته ورته وګوره څوم د واده زلمې ښکاري. نو بیا موږ خو به ستاسو نوکران یو. نو
هو رښتیا ویل څومره ښه ښکاري ها ولا سما خوځه رپړي تا په دماغ ټکول بم زه ډېره ښه ښکارم دا خپل دماغ دې ټیکه ښه ګینې ښځه او خاوند دواړه دې کور چلم ګوري څه ته بس موږ د خپله کور وباسې ګوما دا دومره بکواس کوي تور تاړو سوی نه دا ګوما دې نه دی دا ګوما دې خپل ځان ته څه ویلی چې مالکانو ته نه څه مالکان سوټا و سوټا دا دې څه وایي دا سوټا ورته کنه ښځه دې څه وایي پوهېږې که نه پوهېږې که نه سړیا دغه ټیک وایي ښځې د نن نه پس دا دی موږ مالکان او موږ د دې نوکران مو ټول خپل جایداد په دا پسې ولیکلو د نن نه پس د دې ټول جایداد مالک دغه دی په دغه کې زه څه نشم ویلی ګوره چې اوس څه شوي دي او خو شوي دي که نه بس پرېږدئ که نه څه ده لانجه څه دی جوړوئ که نه ګوره ته زما د ښځې اوس نوکری او دی چې دی که نه دا ځوان دا ته چې ورته سوټه خالی دی اوس زما نوکر دی په دې پوهېږي او که نه الله ستا لاک شکر دی دا چې ته زه خوب خو نه وینم چې دا سوټه او دا سوټه نه د زموږ نوکران کړو موږ د خانان کو شکر دی خدایا داسې چل دی که نه ګوره ته خو مالکه شو د خیره که نه دا ستا نوکران دي چې څومره کار چې اخلي هغه ستا ډیوټي ده او زه دا بس ځان سره دغه ته بوځم وایي چې که نه دا بسې دا خو وانه که نه دی به زه ځان سره حجرې ته بوځم دنه به زه حجره کې کار ولم او بس ته پوه شه او دا پوه شه چې څه کار دې نه اخلي ستا ډیوټي ده خان دا ساعت څه ولاړې راسه مالو د پخپو باندې زور مو خلاصه دا نه خو راسه کړ د سمه نن د ګوندله میخه جوړه د صاحبه مړې ډېره خونې به دې راباندې کول زور وکړه لاس کې زور نشته ټولې مو د تیاره خوړلې ده زور وکړه خپې د صاحبه ځه کنه سړیا ځه کنه پاړه د کدو دا نری کمیس د جنریټر رڼا کوي نه او ګل پاړه زالکا وا ځه کنه سلام ما څخه خرابې ځه شبا نه زما ځه ته ما دلته نه اوښکې شې سبا به زه وزیر اعظم یم او الله چې بازنګړې در باندې واړو هغه دی بل هم راغی پرېته دې ولول چې پکې ته ګومنځه څلی وې پرېته دې ولول چې پکې ته ګومنځه څلی وې ته په خپله غلې نو نورو ته غل څلی وې پیمان چې دی دې پېژنې ورته ویې زه غل نه یم کله چې راغی ناظم صاحب دې سرخوږي خو په ګډو وړو سندرو موږ له مازغو وخوړه دا ګډې وړې سندرې دي سر دا ستا په چرګو کې پیریان دي چې کله راشي هګۍ بل ځای اچوي نه نه دا ولې وې دا سندرې ولې وې ولې د نیا واده دي نه جي د نیا واده خو مې نه دی د نیکه واده مې دی که څنګه نیکه دا ده ورکه او زه ټوله د تو نکاح کوم نو څه یې زه تو د نیا نوسای خبره کوم درته تاسو خو دواړه په خپلو کې مونږ په کار شي بیا لګي دواړه یو شي دا لکه څه له راغلی یم پیتي خورم ښه پیتي خوري ښه چې څه دی پیتي خوري دا د کارو کې دیګو ته به یو دیګ پیتي پخه کړي او دی پکې لکه د مړه ورولي مړ به شي او مړه به شي نو ایله به دې خلاص دا ستا کار وشو ښه زما کار وشو ښه بس ستا کار خو خو زما کار خو لا نه یې شوی که نه چغې مه وه یې خپله ته لږ زور وکړه شب زه دله په پښو زور وکړم مولا ویایې نه نو پلار ته به دې ویم پلار به دې راځي ماله به زور وکړي څوک به راځي ماله به زور څوک کوي که تا ورکه اول مه کوه ښه تا چې ووالم زه دې خاطر کوم که ته نه تا چې به ووالم تا چې به ووالم خو ما به دې ګودر ما به ته توبې وکړم چې مکو او تا به ویل چې نه زه خو به دې وم که تا اول مه کوه خپل الحمدلله ویل څه ورته بخښه چې هله زور وکړه ماله څه کې هسې دا لوښ مینځل خو به ډېر خوند کوي که نه
بیبي جی ټول کارونه مې ختم کړل، لوښي مې ووینځل او کټوۍ مې پخه کړه. ډېر دې ښه وکړ. ځه ته اوس چوټي که خپل کالي ته ځه. خپل کاله ته ځه؟ ولې دا زما خپل کور نه دی څه؟ د مینګه کور نه دی څه، دا ستا د پلار کور دی. دلته به نه اوسېږې، تاسو به هغه کور کې اوسېږئ کوم کې چې مونږ اوسېدو. هغه ټیم مونږ نوکران وو، تاسو خانان وئ. اوس مونږ خانان وو، تاسو نوکران یې. هلته به اوسېږئ ښه وایه و وای وو هلته به مونږ څنګه اوسېږو؟ څنګه چې مونږ اوسېدو هلته به اوس تاسو ډاډ اوسېږئ. هغه خو څه؟ هغه خو د انسانانو د اوسېدو ځای نه دی. دا ویل غواړي که نه؟ دا مونږ انسانان نو مونږ په هغه کور کې نه اوسېدو. وایم ستا به وځه اوس په ټول عمر تاسو په دغه کور کې اوسېږئ، هم ته هم ستاسو غوټه. وځه درته وایم ستا خبره وره. سهار وختي راشي چې ناظم صاحب ته ناسته تیاره کړي، څنګه چې به سهار وختي مونږ راتلو. پوه شوې؟ شابه ځه. تاسو ته پاته ولګي چې د غریب سړی ژوند څنګه وي. پټکای خو واپس روکړو، خو دې خوله وکړي چې دغه جیدو د موله واپس روکړي. دا څه سوې ده؟ دومره غټ سر مې وکړ پکې. ویل نوکر سړی و، تا به د خپل جایداد څه لپاره ولګولو؟ یاره خو چې یو غیړ کوتک وي که نه او د موم لوی وي، اوس په مو باندې ګزورونه هم کوي. ګزورونه ویل نوکر یې په خون باندې څنګه ګزورونه کوي؟ خو خیر موم پې ډېر ګزورونه کړي دي. هلو جایداد یې څه لپاره ورکړو؟ سره خوله یې ښه دی میرود شي. دومره غټ عقل پکې دی او خپل جایداد مې وړکي لا ویل. تر اوسه خوبونه ډزئ. ما ورته ویلو چې سهار وختي پاڅېږې نو څاروله به واښه راوړې او دې صاحب راته اوده دی. پاسه اورې راشه دا خو یو تله بیا را خلاصه یې پړې ټولې. ورې ګچې بل ته پاسه ولې بابا؟ د بابا بچیا تا ما ته ویلو دا بیا څه چل شوی دی چې زما زوی وهي؟ دا وګوره ما ته یې ویلو. بابا د خوب ومه معافي وشوه غلطي غواړم. خدای دې وه په ګډو وډو سره پاسه معافي وشوه غلطي غواړي. ورک شه څاروله ګیا راوړه ټوله ورځ خوبونه کې. بابا نو د شپې د لوډشیډینګ د لاسه او د ماتو د لاسه مونږ خوب کولی جو. پاسېږه شبه ناوخته دی. خدایه د دې هدف نه خو یې خلاص کړي. دی به خوبونه کوي او پلار به یې کارونه کوي. که مشران ژوندي وي نو کلچران کارونه نه کوي. چې کارونه نه کوي که نه والله که دې کور کې پرېږدمه. بس دی لږ غلی شه. دا خور به چېرته ځي؟ نه غلی کېږم. غلی شه سړی سم شه. والله چې زه به نه غلی کېږم. وغچغي چې مرۍ دې خرابه شي. هلکه وځه د کوره. یا سړیه ډېر جسا سبا خو لا چې په ارام وڅکي که نه؟ نو خبره وه ستا سره د چایو د روټۍ غم دی او ما سره یې د هغې چنغلې غم دی. خپله ورېره مې ورته کوژدن کړده. وځه چې تر څو دې ځان له روزګار نه پیدا کړي چې کور ته را نه شي. وځه یا خدایه چې دا بسې کېږي. نه نو ته به اوس چېرته ځې؟ نه چې اوس زه د کور نه وشړلم نو زه به چېرته ځم چې هر چېرته لاړم. نو ولې وشړلې؟ څه چل دې کړی دی؟ لیونی شوی دی. وایي کار کوه دا د خبره ده. نو دا خو درته ټیک خبره کړې ده چې ته کار روزګار نه کوې نو ستا واده به څنګه کېږي؟ زمانې ته هم چرچر شروع کړو. نوم دې بلبله دی د بلبلو په شان دی چرچر هم شروع کړم. ګوره جلمندو
څه کار روزګار کوه د خوشو د شنو هیڅ هم نه جوړیږي او کنه د خوشو وته شنو خو نه جوړیږي کنه خو دا یو څه روپۍ ماته دا سره څه مال راکړه نو ما سره خو 100 روپۍ نشته ما چې تاسو کله 100 روپۍ پیدا شي کنه نو بیا ما سره خبرې کوي یاره جلندو چې پتا کې با کل کل راځي په کلی کې د بجلی لوډ شیډینګ دی او پتا کې د عقل لوډ شیډینګ دی اوس د دې سوچونو نه او د سر والو نه څه نه جوړیږي اوس ټول عمر په دې غوجل کې ناست اوسه څه وکم دغه سوچونه نه بغیر مو سره عادي شو په عقل د کاڼې راپروزه د خپله لاسه دې د خانې تاج د نوکر په سر کو نو مو خو ویل چې د الیکشن نه پاس به تاسو واپس وکړم خو هغه ډېر چولوک وختو مړه خدای دې خیر وکړي اوس داسې څه چل وکړه چې دا هر څه دې واپس واخله هاي نه پوهېږم چې څه چل وکړم موسغه مې کور نه کوي مې په څه طریقه یې روتښته وه او دا هر څه ته واپس ولیکه ښه خدای دې ودې څای خبره وکړه اوس بیا ته موکا قسم موکا وګورې چې چاته پته ونه لګي ته چولو نه ویایې وکیل مو کور داسې رینګه رینګه شروع کړې دي جړم بنا ته ګورې نه زړه مې د سهار راځتلی دی خدای خبر چې څه مې خوړلی مې او که نه لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی هغه به چېرته ځي هغه هېڅ چېرته هم نشي تللی چې اوږې شي که نه نو پخپله به دې کور ته راځي کاکاجي جلنډو خو ماته چې پلار د کور وشړلم رینګه رینګه مه کوه د کوره مې نه دی شړلی خو صرف دا مې ورته ویلي وو چې کار روزګار وکړه دا مې بد کړي دي نور بد پسې ځوان زلمي ته څوک داسې خبرې کوي رښتیا وایي که نه کاکاجي همدغې خبرو خو هغه د کاره وویستو او بلې ته ګوره رښتیا وایي نو رښتیا وایي که نه بیا مخلي شکینې اوسې کاکاجي خدای ته وګورئ تاسو خپلو کې جنګ مه کوئ رابه شي که نه خدای خبر چې دا جلنډو چېرته لاړو د بر کلي نه زه د کوز کلي ته څنګه رالم مازغه مې خراب دی او که څه چل دی دلته زه څه کوم اوس خو بېره یو خوله یې خلاصوي نو زم څه شو چې تاګلی وکړه تاګ یم بدل کو اوس به دې خویښ شم مړه ناظم صاحب د کلي خلک د ډېر زیات خوشحاله دي اورې خوشحاله به نه ته وګوره که نه دې کارونه ته وګوره که څومره ستنې مو ته وګوري اوس تارونه چې کم دي نو اوس الله دې بس پکې خیر واچوي اوس خو دا هم د هغې کار دی که نه چې تارونه اوس کله لګي او کله نه لګي دا به اوس هغې دا کور د چا دی دا خیراړ وګوره که نه خیراړ هم دا دې کور جوړ کړو زما باچۍ کې خیراړ یې کور جوړ کړو دا څومره خطره کورې جوړ کړو حالانکې ډېر غریب سړی دی دی به هم خوشحاله وي دا وګوره ما به د بېلې ستنې مو ته ولګولې د خیره سره اوس تارونو سره څوک یا لکه دا ته ما ویلي څه وه چې تا کور پرېښو وتښتېدې څوک یې ته ته اوس خپل پلار هم نه پېژنې هو
تاسو دې بوتي وي پلان پوره زما مور او پلان نشته وای څوکي څوک ته اوس خو بغیر والو نه کی ځان راوته وګوره دا څه کې سپین ګیره سره خدای ته وګوره دا کم رنگ خبرې کې بغیر والو نه کیږي ته ما ته څه وای ته ما ته اچھا گزار مت هلو ګیره سره کوم پچرا سپین سره ګوره دا ښه هاي سمجا على حكومة على سجدي ها سجدي دور تاني سب دا بابا نازم سب تختي نازم سب كم جي دادي نازم زيما نازم زيما تفشش كلامي مساتو كده تيجي يختارني من قبولي وما اشتاق انت نازم ما تشتني تانیدار صاحب زما خیال تاسو د علاقې ته نوي را بدل شوي زمونږ د علاقې اصلي ناظم دی اصلي ناظم دی ونیسئ زما نوم چې خمبچه دی او د دې علاقې اصلي ناظم یم ناظم نه ده اتي سره تاسو ما پرېږدئ دا زما زوی دی هلکه دا دې ولې تالي ته روان کوي مخکې عليه تختي او دي خبرې ته وګوره ناظم صاحب تاسو ګوت پاشا صاحب تاسو هم ځي درځم د سره لږ سوال جواب کوم درغم دي کوم چې ته زه نو سوال تم راځه ما یادې نو پرې لار وچم بیا راځم زه بس یو لانجه کوله کنه دا خپل یو نوم سره دی کنه یارانو ماکانو تاسو ته دلته دی کوی کاف ته ولې راوستم اخر زمانه ګناه څه خلاصه د مو په جدود باندې لکه خمور نوسي او یا چې د مو ګناه څه ده په خپله چالاکي دې د خانانو نه نوکران جوړ کړه وایې چې زما ګناه څه ده دا ګوره خړپاړو د خدای خاطر وکړه ما تا ته څه ویلي زما ګناه څه ده او تاسو دلته ولې راوتم زه خو ستاسو باید یوه خبره هم نه پوهېږم چې دا تاسو څه ګډوډي وایي ما فکر خدای دې وخله نه تاسو زما څه غواړئ والجدود خپله خوني نو واخلئ که نه ما ته څه وایي ما څه کړي ما پرېږدي چې زه ځم سعیدو ته به مولا په کاغذ باندې دستخط وکړې دا کوم جداد دی چې مو نه اخیستی دی دا به مولا روکې و دستخط به وکړي درومه هسې درومه ما لا به څه لوپۍ به راکړي روټۍ به راباندې خوري ډېر به کم خو دستخط به یې راته کوې کوم دستخط علاقه دی بیا قانون کېږو ما پراني سي زم تاسو ته کټی کوم ما پراني بلایشه خدای خبر دا پلار اوس چیرته لاړو چاچی مه خفه کېږه خدای به خیر کړي چیرته ورپسې لاړه شم چیرته ورپسې وګرځم چاچی ته ورپسې مه ګرځه زه به ورپسې ګرځم زه به یې لټوم نه بچی ته ورپسې مه ګرځه ته پیغله جینۍ وخت ډېر خراب دی چاچی ته فکر مه کوو دا جلنډو دې کور ته راوستل اوس زما کار دی یا لورې اوس خو یې ورپسې هغه پلار هم غیب دی خدای خبر چې اوس هغه څه شو دا ولې ناظم شاه سرخوږی په پادرۍ کې شامل شوی رسو وړکیا دوله پتا نشته دا زه دې خبره وم او کنه ما ورله د پارټۍ ټیکټ ورکړ مولا خپله غوني وې پاس مې لو شوه داسې دی کنه هم په شوره له د جیدات په دغه کاغذ باندې دستخط وکړو اوس هم د خون نو تاسو ټول هم نوکران دروغ وایه ته غلی شه مړه نه ته ما ته ده ووایه که نه
چې تا ته ناظم صاحب کله دستخط وکړو اوس په دغه څوت مزغو د چورلټ کار پرېښی دی ناظم صاحب تاله کله دستخط وکړو ناظم صاحب خو تلی تاڼې ته په اغواکارو باندې رپورټ لیکي څه شی مزغو خو د تو کار پرېښو روانې کړي خیر خو دې که نه څه چل دی ها ولې راشه کنه غمپشاه صاحب ناظم شاه صاحب وایي چې غمپشاه صاحب راله د جایداد په کاغذونو دستخط وکړي خوب یې لیدلی دله خوب نه ورځي دا خو مار دی بلکې خامار دی یعنې خامار غلی شه کینې در باندې لغت یې ږدم نه ته ولې دستخط ونه کړو مازغه دې خلاف دې ما درله کله درکړو زه خو د څغانې نه راغلم مازغه دې کار کوي که نه کوي دې ولې چېرې کړي بلکې چې ته موله دستخط ونه کړو نو هغه مکمل لیونی دی بېمانه چې مکمل لیونی دی ته چې کېده کوم زه کوم ځل هغه دی نو زه خو نه یم دا واوړه کنه بسه کنه ابا چې مور کو پرې راځه پرې چې روټې کو راځه دا نه مړي ناظم صاحب ابل لیونی شوی مکمل ښځې زه خو لیونی شوم غمپشو مې دغه دی تړلی دی نو غمپشو په حجره کې څه کوي ها کنه دا څنګه کیدی شي غمپشا خو دا تا تړلی دی څوک بل څوک به دې لیدلي ای کنه دغه غم خو زم کوم چې څوک و غمپشو خو دغه دی ما تړلی دی ویړکه خو تېر وکړه دا راته ووایه چې ته څوک یې لنډو جرلنډو نه ته غمپشا نه غم څوک په شا کولی شي زه څه لیونی یم نه نو دوه کسه څنګه په یو شکل کېدای شي ولې خوله ظالمه دا څه فلم خو نه دی چې ډبل پورټ پکې شروع وي دا جوړې د هغه هم شکل دی او شکل نه یم که نه جرلنډو یم که نه جرلنډو پوهېږي ښځې دغه ویړکې به پرېږدو دغه ویړکې خو د ما د خوبونو دنیا مې روڼه کړه بس پرېږده نو پرې ماما بس ما پرېږده بیا به که کافر نه راځم بس یا نه راځم ولاکې راځم جرلنډو به بیا نه راځي بنکه مړه بنکه خولې دې وکړه دا د ما مخ درته دوکتور ښکاري ښځې روشه پرونیده چې تروي موږ ټول ولاړولو دا خو ناظم صاحب را روان دی السلام علیکم ناظم صاحب او ناظم صاحب خیمه بالکل ټیک ټاک دی ناظم صاحب دا جرلنډو نه کله ناظم صاحب شو ملا چې ته ښې که نه ناظم بالکل ټیک ټاک دی پوهېږې که نه ناظم صاحب ستاسو طرف ته درغلی وم تاسو کره مې د جوار وړو او سات پرېښو ما وی چې ستاسو د کور ودانې ډېر زیات خوښ جاسو کړه مو سات کورواله ګوره زه تاته خبره کوم که نه دا څیزونه چې کوم دي که نه دا ګورې رشوت که راځي ته پوه شوې که نه ناظم صاحب رشوت نه دا خو زموږ تا سره مینه ده په دا کار بیا ونه کړې ښه دا څیزونه زما نه لګي زه له کوره پورې وتم ښه وعلیکم السلام داسې معلومېږي چې سم ستړی سوی ځم چې تا ته جیبه ښې کړم یار مې چای دې راباندې وڅښلې که نه په ایمان درته اوبه مې ګټې ښځې ښځه جرلنډو دا ستا ښځه کله نه پیدا شوه
دا لکه دا ته څوک یې او زما دې کور ته ډایرکټ څنګه راننوتې او دا جنرل ډوډۍ چاته ویلې هو ذلك نیم زه جنیم ولې هېر شو دنه زه ستا چنغلیم جنلنډو داس وایې چنغله نظمه ولې ته باندې دروغ یې ملي دروغ لګې چټي لګې دروغ ولې وي دروغ نه ویم ولې زه ستا چنغله نیم بلبله دا پکې لا بله نه چې ته بلبلې نو توتې پسې ګرځه که نه ما نه څه غواړي زما خو دا دې غټه پټه زه ستا ښځه مزه نه منم زه ستا چنغلیم او واده به هم ما سره کوي زه مخکې شه کور ته زما خاوند دی او زه ګورم چې دې له دې ځای نه څوک وځي ولې دا چا لستوړي د څه شول خبرې پرې دا نو کوم څه ما څه کار کړی زه یو ورځ کې ملا بل چاته ورته څه څه پیرا نه پیدا خو دې ته ناظم صاحب ما خو پیګه چې چل څه مکمل لیوانه ښکارې ته لیوانه یې لیوانه مکمل پلان پیدا کیږي کله چنغله پیدا کړي چې موږ نیکه پیدا کړي چا مې وروړه ودا چې یو ګنټه نو دې څه وایلا اځه کا راځو پاتې جري لا راپسروني دي جري لا راپسروني وتحسيني ونري وتبكوتانا يورداني ونازمة غرسي دوان الستور دي ما تبعتشي يا خداي كده خمتير بعد كده نازمة خالد تستاو كان غلط الشاطر ده واقفة دي واقفة شيخ ما بكا دا خو ناظم صاحب دی چې دا درخواست ونه ورکړ السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر راغلی خدای دې بخیر زه خو جري ته در روان وم جي خو خدای پاک مخې نه راوستی خدای ډېر ضروري کار مې وجي ضرور دا درخواست مې دی جي 12 پاس کړی دی ما ویلې چې جي دا راله لږ دستخط کوي تا سره 100 روپۍ شته 100 روپۍ شته را سره جي سل څه کې زر خو والی زر دا والی ٹھیک شو دا پین والی دستخط دستخط یې ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني یا خو ناظم صاحب را روان دی السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام بخیر راغلی بخیر ناظم صاحب چېرته روان دی زه خو بس وږیم ولا چې روټۍ خورم وږیم ولا چې زه خو هم تانې ته روان یم مونږ هم بس وږو مونږ هم دا غواړو چې تانه کې روټۍ وخورو نه تانه کې خلک روټۍ نه خوري وال خوري تاسو اوچې بوچولې څاري چې خو زموږ مشر دی موږ به مشر سره دا کار کوو چې موږ هغه غربو او ووبل به ټیک ده ځه نو به داسې دی که نه بس زه چې ځو تانې ته او تانه کې به د خیره ما سره یو چای خوري ټیک شو د خیره بس مړه که دال دې راباندې وخوړه که نه خدای خو دې همداسې تانې دال لره او که غوښه دې راباندې وخوړه خدای دې سپېکټر که او که چرګ دې راباندې وخوړو خدای دې ډي سپیکر بس مله ته راځه بس راځه نشته مازغم کار نه کوي درخواست ناظم صاحب دستخط کړی دی که نه
یو چېرته رشته دار به دي ځکه خو یې داسې پوپ دستخط کړی دی او جی زما د ترور د ماما د تره نسې دی ډېر نږدې خپل دي دی دی د بې خوبه دستخط جعلي دی داسې سر ما په خپله د ناظم صاحب نه دستخط کړی دی ضرور شزا یعنې پولیس ته یې حواله کوم جعلي دستخط یې کړی دی هغه پسا چې ته لاړې چې روغ شوې زیاتې وازې پرېښودمه ته به کله راځې وای بیبي جی دا سبزي مې وروڼه چېرته یې کېږدم زما په سر یې کېږده خو دغلته یې کېږده که نه سنډا ته دومره نخرې مه کوه ښه مونږ هم مخکې خانانو رښتیا وایي ته چې کله خانه وي که نه نو ستا نخرې خو خان هم ناسوي وړې دا خونه وه ته خو یې غریبې نه خونه شوې خدایه خیر لونجا شوه دا ستا را لاسه چه شوي دا چه شوي وځه دا ته وایي وځه وخت په دې ساعت وځه جا وځرته شبه وځه چوله یې چوده مولا خیر مولا خیر زه به حجرې را لوټ شم سړی یم خو دغه ترسارې راته ونه ویایي وځه ته څه برنګ برنګ ګورې خیر څه زمړې څه زمړې ورشه یار وکړه زمړې د اسمان نه نو ځه داسې په چا اورېدلې نه یې غم پسا چېرته لاړې راځئ چې راځئ راځئ زما د کوڅه کې کښېنئ چې راځئ ستا په کوڅه کې ته نه کښېنو که نه دلته ته کټمن په کښېني کوڅه کې کټمن څه کوي سړیه نو بس بیا خو به کښېنم کې به نو دلته به کښېنم خیال دی که نه داسې به کښېنم خانجي دا ناظم صاحب چې د خپلو غټه کویمه راغښتې ده راوده راوده چې اوس پیدا لپاره بل کوم ناظم صاحب ته چې پته ولګي چې تر اوسه پورې دا د ما نه دی پېښ کړي څه به مړې کړه نو چې پرې نه دی بازیګري غواړم دا دی جي دا خو زما پلار دی دا هم څنګه نیولې پرېږدئ پرېږدئ خو تا ویلې چې زه د زوی تښتولم او پرېږدی یم لیونی شوې زه به درباندې خپل پلار نیسم خبرې یا به زمونږ دماغ خراب وي یا به څه پرېږدئ سړیه بلکل بلکل ولې بیا نه پرېږدو خامخا بیا پرېږدو ته ویې څنګه بیا نه پرېږدو هلکه وشه ښه مزېداره روټۍ ولا رول ستا به پلار او زوی ده لوی شه بچې لوی شي خدای دې نور هم لوی سړی کړه ګوره دا یو خبره کوم دلته چې څومره روټۍ ته خوړې چې که نه وخوره کور کې خو په ایمان درته یم که چېرته یو نوړی هم ورکړې او بچې د کور خبره سړی بار نه کوي ورځې کاله مې مزدارتوب وکړو کیسه ویښتانې مې وغوبولي خو داسې پلانونه مې ما چاته نه ویلي بالکل نه دی اتیش پوهېږم یجینه دا تا د ځان نه څه جوړ یجینه کور ته ځي بس کور ته مې روان کړی ته چې ته کور ته بوځې زما خاوند زه به یې کور ته بوځم مخکې څه ته به یې ولې کور ته بوځې زما چنغولې ما سره بوځې ما نه خوښه خبره وړې خزه دا ټیک ویډم دا ټیک دا زما چنغله ده او زما ښځه کوم ده ما خو واده نه دی کړی دا زما چنغله ده وایي دا نه پېژنده وست ما نه پېژنده دا د کومه نوبه جوړه کړې ده قسم په خدای غم په سا چې څرمن ده استاذ ناس غم فساد استاذ خانه خرابه خانه خرابه
تاسو ورشي زه ورځم چې په مور یې زیری وکړم چې زوی دې ناظم شو. ای خدایا پاک غمپشا خدای دې خونه خروبه که زه خو تا په دغه کلي کې په شربونو جرمولم چې ورسره یې سترګو لګېدو پرې نه خوم ټول جهدود دې برونه وخیستو د تو په ټس کې خو ما بل سړی وتښتولو تا دې خدای مولا ګوتونه روولي چې په تو باندې زه کومې لوبې کوم مړه تو پسې خو دې مو پښې ستړی چې پښې تا ویړکیا چې ته ویرې کښېنه وای خدایه دغلته مې ویرې چې ته کښېنو وای چې دا څه دي تور کره ما لږه بوزه زه به خپل زوی مو وینم او دا ښځه به یې مو وینم او پوه به یې کړم چې د په نامه غټه پټه چنغله ناسته ده دا ته څه کې چنغله یې کم ځای ناسته ده خو جرلنډو پسې ګرځي بس ته ما یو ځل هغې کره بوزه چې نه صبرېږي نو زه به دې هغوی کره بوزم Bakacağım. Bakacağım. نه زه تا هم دلته بوس کوم که نه تاسو بیا دې کوی کفته ولې راوستم دا خو مې بیا غستو کار ووستو تا خدای غرق که مازغه دې کار نه کوي دا دې بیا ولې راوستو نو چې دغه موله مخې مخې لا کېږي نو زه څه وکړم زه خو بیا روالم نه نو ما بار بار ولې راولي اوس خو یې له نشانه م واخېسته اوس د خولو یې بیخ بنیاد وباسه نو زه څه وکړم د تو شکل او د غمپشو شکل یو شی دی څه فرق روولو زه خو لیونی کړم ځه زه اوس دا نیکه دې بار پرېږده اوس به د روټۍ بیا بیخ وباسي ویلکا اوده نه نه ولې اوده روټۍ چین دی کېناستو ورته دې روټۍ کېږده دې ونه دې روټۍ سلام راولې بیا که اوس هم پرېښوستې که نه نو د ماښام روټۍ به هم بیا نه خدایا چې اوس به څه کېږي څه دي دغلته ځیم نو دلته څوک دی او چې هلته څوک دی نو دلته څوک دی دا څه لانجانوي ستا نوم څه دی نوم دې څه دی ګرلنډو نو دا زه اوس پوه شوم چې دا د چنغلي او د پلار څه کیسه ده راځه ما پسې راځه شابه ورته راغلې زما په خاوند د قبضې کوشش وکړه اوس چې ورته دا مور او پلار هم را پیدا کړي ولې انګورې مور او پلار یې د هغه د پیدا کېدو نه مخکې پیدا و وای خدایا چاچی داسې کې انګور راته مه وایه انګور دې زه یم کېدو واله زه د چا انګور نه یم زه د خپل خاوند ښځه یم دا فیصله ډېره ګرانه ده
دا فیصله به مې چې زوی راشي نو هغه به کوي رڅې څه کوي اوس د هغه راتلو وایي به تاسو ما ته مازغه خورئ ځای مړه هسې ځئ دا مې د زوی کور دی یم چې زوی مې راشي که نه دا ټولې خبرې به ورته کوم هاو وای خدایه ډوبه شم دا کم خالد دی راغله ته کور راته تېره شول واس به د هغه انتظار کوي وای نازمیه دا داسې په غم مه وړه وړه به راشه اوس دوی سره فیصله وکړه داسې خوارو ته ګورې دیګو زه د خیره یار مې ګونګی شو څه چل دی ولې دې سړي تختونه مچمانې جدا لیکلي وو دا دی دا ولې نو تا زما خلاف سازش کولو دا ولې پوده دې مو بازار ګونډت وخت کوي خون مور اغلاطي شوې ده بیا مې داسې نه کړ دا ټول نه پرېږدم که نه دا سزا به زه تا له په کور کې درکوم ته ځه ته کور ته ته خونو کور ته ته ځه پېزه مې پرېږده وای خدایا کور ته ځه که نه لیونی دې دلته په خبرې نه پوهېږي دا بیا نو کور ته ځه او زه هم درشم او که نه او راځه او سکچو تم راځه تم زمونږ روډي دې ځان سره راوله دغه وړکې خو یو بله داسې کسي لکه چې یو بل خوري خدای د تاسو چې سیټ ناست یې تاسو کار روزګار نه کوئ کور کوو ولې به کور نه کوو خو دغه علمانو ناست وو موږ هم یې سره کېناستو پوسو هغه د زوی مې راغلو زه دې زوی نه یم ښه زوی دې اوس را روان دی اوس به راکړي هغه دې زوی دی زوی دې هغه دی مورې ستا زوی ځي دا څنګه چل دی دواړه یو شان خونجي ته به موله څه سزا ورکوې سزا خو هسې موله ملوېږي په خپل کوله کې نوکار یم او پوه شوه ښځه مې نو هغه هم دې نوکره وو دا ستا د خپلو کړو نتیجه ده دا ما اوس کټي خپلو کې صلاح کړې وه چې تا ته لږ احساس درکړو تا به موږ ته ډېر زیات سپک کتل نو چې سپک دې کتل نو موږ هم سوچ وکړو چې دا دې څه طریقو وکړو چې دا موږ تا پوه کړو چې ته دا کارونه نه کوې ګوره غریبانو ته خلک سپک نه ګوري دا هم د خدای پیدا دي دا غریبان خدای پیدا کړي دي دې لپاره خو نه دې پیدا کړي چې تاسو بې عزتیا نه کوئ انسانان موږ هم انسانان یو که نه تاسو هم انسانان یو موږ هم انسانان یو نو تاسو لږ په انسانانو باندې لږ رحم وکړئ خان پاشا مونږ ته احساس وشو مونږ معاف کا زه ستا جایداد باندې تندر هم نه غورځوم ځان پوه کا زه ستا په جایداد څه کوم زما خپله غریبي خوښه ده زه غریب یم او غریبي به کوم خو تا چې دا کوم کار کولو که دا شی ناجایزه دي موږ سره کول دا خو مې تا له احساس درکولو اخره کې به درنه خدای پاک تپوس کوي ته به خدای له څه جواب ورکړې څه به جواب به څه ورکړې غم په شو درته ویل چې زما جایداد نه یې پکار زه په هغه جایداد باندې څه کوم زه په هغه دولت باندې څه کوم چې دې ځان سره قبر ته نه چوپړې خدای دې بیخ ته داسې جایدادونه وباسي بنیاد دې ته داسې جایداد وباسي زه خدای ته چې ځو ودارېږو تاسو به چېرته هم نه شئ ته به لکه د ورور په شان دې په دغه کوله کې مو سره اوسېږې وپاتې شوه مشري او خوني اب هم ته کوې زه درنه تبلیغ لا درومم کېدی شي خدای پاک زما دا ګناهونه معاف کړي او هغه تاسو هم تاسو ما معاف کړو معاف مې کړو خو بچې تا ته احساس وشو که نه نو بس خبرې ختم اوس موږ څه وکړو بس ته هم خپل کور ته ځه خو خدای ته وګوره د مور او پلار لږ عزت کوه او د دوی خبره منه عمل پې کوه او دا چنغله دی د ځان سره بوځه ما معاف کا خورې ما په غلطۍ کې تا ته ډېر څه ویلي دي ما معاف کا
خوري داسې هېڅ خبره نه ده خیر د غلطفهمۍ که هر څه کېږي ته ما خو زما خورې په نسیانه وایم چې دا اوس هر څه ختم شو د خیره ته نو اوس به زه یو کار کوم او کار دا دی که نه چې زه ځم او تاسو ټولو ښې مزېدارې غوندې چای پخوم نه ویړکا ته به څه نه پخاوې چې خو به زه پخاوم ځکه چې ته ملازم دیګي ویای هم په دغه دیګ کې به څه پخاوم